د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني سره په عربي اماراتو کې د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد مخامخ لیدنه او خبرې وکړې. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني او د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب ترمنځ یو څو مهمو موضوعاتو په اړه تفصیلي بحث وشو. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غني د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد سره په عربي اماراتو کې خبرې وکړې. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني چې د جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته عربي اماراتو ته ولاړ او هلته میشتو دا لومړنی ځل و چې د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ورسره مخامخ لیدنه او خبرې وکړې. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني او د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په یو څو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ته وویل چې ملي اجماع رامنځته کړئ او ټول ګوندونه سره راټول کړئ او خبرې اترې وکړئ چې د افغانستان سیاسي موضوع هواره شي او د کورنیو جګړو مخنیوی وشي. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني ته بلنه ورکړه چې خپل هیواد افغانستان ته راستون شي. ویلي دي هیڅ ډول د امنیت خطر به درته نه وي، نو په ارامه سره خپل هیواد کې ژوند وکړه. د حقیقت چینل درنو کتونکو، زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.